دا یو د ثوابو یو خزانه وله الله جل جلاله ستاسو په نصیب کړې وله نو ستاسو دې مبارک وي موږ یې مبارکي درته وایو و ټولو ته الهی پروردګاره دغه خلکو چې کوم خدمت په دا مسجد کې وکړي او یا اراده یې لري الله پاک ته په خپل په لوړ دربار کې او په عالي دربار کې قبول او مقبول یې وګرځي الله پاک ته د دې د په اولادو کې او په مالو کې او په رزقو کې برکت ورواچه الهی پروردګاره ته پر اولادو باندې رحم وکړي پر قریبانو باندې رحم وکړي پر مړو او پر ژوندو باندې ځانو کې تاوانونه ورسوله هغه هم پر سر ستور قبول دي په بده مشکلې د زوره
ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده شهر د او که غرونه دي کاڼي دي لالونه دي شهر د او که غرونه دي کاڼي دي لالونه دي هسک د دی پامیر او هسک غاړه د شمشاد هسک د دی پامیر او هسک غاړه د شمشاد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده مونږ دې کړو ساتنه خدای دې تل لره اباده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده شایخې چینې لرې څه ښکلې درې لرې شایخې چینې لرې څه ښکلې ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده مونږ دې کړو ساتنه خدای دې تل لره اباده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده ساتم به دې په وینا جوړوم دې په مینا ساتم به دې په وینا جوړوم برباد ستا چورنې د غاړې هغه بکړم برباد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده مونږ دې کړو ساتنه خدای دې تل لره اباده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده راټول دل کرونا یو لاس مول سونا راټول دل کرونا یو لاس مول سونا نور ولدار شی وچی د فساد نور ولدار شی وچی د فساد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده مونږ دې کړو ساتنه خدای دې تل لره اباده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده هر خوا پرمختګونه خوشحاله مو دې زړونه هر خوا پرمختګونه خوشحاله مو دې زړونه ستایم دې صفتي همیشه دې زنده باد ستایم دې صفتي همیشه دې زنده باد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده اجي کا ستړي مشه زمانه کې به سالا دی وساته خیرات دی ډیرو باندې راغلی ماشاءالله نام خدای دی نام خدای دی بخي ډک رود راغلی شکر ولا کا دا و ذات ځانه کې تاوانه ورسه ولا هغه پر ساس ټول قبول دي په بعد مشکلې د زوره
بده وچکلي ده زوره بالکل و مشکلي چې ده پر بزګر معلومېږي پر خانو پر دې نه معلومېږي. اجي څه په دا بارانو په د اوبو خوشحاله سوې یو ولې نه خوشحاله دغه باید لرو چې خیرات وکړي. ماشاءالله ډېر بیخي ډېرې اوبه راغلي داسې اوبه دي چې وګورم چې را بل وارې لا ډېرې دي. تر هغه بل کال ډېرې دي یا دغه تېر نه دی و پرون نه ورنه ورځ دا ته ورنه ورځ تر هغې ورځې ډېرې دي. و بالکل تر هغې ورځې ډېرې دي. دا اوبه خپله خوشحالي لري چې سړی ورته ګوري سبحان الله وایي انسان زړه بیداره کړي. انسان مرض ګډه غورځي. و بالکل بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله باندې سوکاله او خوشحاله ولره. الحمدلله د مسجد مبارک د مسجد شریف کار کوم چې موږ او تاسو مخکې برنامو کې لیدلی و، اول حالت و، منځنی حالت و، اوس حالت الحمدلله چې په مسجد کارونه الحمدلله خلاص د دغه ځای څخه مو شروع کړي. نوموړی برما د روح الله جان د مور په مالي ملاتړ او د المبارک خیریه بنسټ په هلو ځلو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. صدقه جاریه ده او مسلسل شمېره 18 تقریبا 11 انچه د برمول سوې ده الحمدلله. دېمه برمې ټوله کار بټن هندارې سمرسیبر پیپ رسۍ ټوله کارونه مکمل خلاص شوي دي، بشپړ شوي دي. دغه پیپ څخه لوړې ټانکۍ ته اوبه ځي، د لوړې ټانکۍ چې کله ډکه سي کښتې ټانکۍ ته اوبه راځي، د کښتې ټانکۍ څخه پیپ د باندې ایستلی او هغه د باندې پیپ ټوله محل و ټوله وطن ته اوبه ورکوي. دغه څخه مو راوروسته الحمدلله چې موږ وروسته دغه مکمل کانکریټ ټوله کړې ده، دا سره څه را سره پورې دغه دوه ماشاءالله تشنابونه دي الحمدلله چې دوه تشنابونه د نلکۍ شاورو د هر شي سره ورسره 15 دانې الحمدلله دلته نلکې، 3 دانې د استنجا ځایونه او 12 دانې همداسې الحمدلله نلکۍ. دا د رب جل جلاله په فضل او د روح الله جان مور په مالي مرسته باندې او د المبارک خیریه بنسټ په هلو ځلو باندې او ستاسو د ټولو مؤمنانو په دعاګانو باندې د ویډیو په شیرولو د چینل په سبسکرایب کولو سره الحمدلله دا کارونه شوي دي. دننه مو وروسته ورپسې ماشاءالله ښایسته حجره جوړه کړې چې که پس چې تاسو وینئ 6 په 3.5 کې که پس او دغه حجره د فرش کړې مو د برق کار ټول کار مو الحمدلله خلاص کړی دی.
بس هر ماښام همداسې ګروپونه یې ماشاءالله لګېږي. ورسره مو په هغه حجره کې 10 تنې قرآن کریمونه، 10 تنې میزونه هم د همدغه مور لپاره د ثواب په خاطر باندې چې څوک هر څوک د دې قرآن او د دې میز څخه استفاده کوي ثواب به یې د همدغه مور وي. الحمدلله په دې ځای کې مو وقف کړي او راوړي مو دي. ورسره مو په آخري وخت کې مخکې د دیوال دی چې هغه مو الحمدلله ورته یو 3 متره 4 متره د مسجد د مخ دیوال دی، دا مو هم ورته جوړ کړی. او ورسره تقریبا د هغه سره څخه چې د حجره و تر دغه ځای پورې مو 20 متره تقریبا نور دیوال همداسې پورته کړی چې دا د کلي د محل د خلکو د قوله څخه چې دا تقریبا 1.5 متر شاوخوا یا 1 متر و 10 سانتي د دننه په مځکه کې هم دغه کړي، ځکه د مځکه خاوره چې وه هغه ټوله داسې مړه خاوره وه، نو دیوال او دغه د حجرې دغه کم تهداب دا نه ورباندې ټینګېدی. دا مو الحمدلله وکړي. وران ویجاړ او خراب ځای و. دغه ټوله کارونه د الله جل جلاله په توفیق باندې، ستاسو په مرسته باندې، البته د روح الله جان د مور په مرسته باندې چې مرسته فقط او فقط د همدغه مور الحمدلله دا کارونه د دا ځای پورې سوي دي. نو موږ به د کلي د محل د خلکو سره هم مرکه کوو او دا یادونه به کوو چې راځي دغه خیریه کاروان کې زموږ سره ملګري سي، الله راضي کړي. الله جل جلاله رضا د مساجدو او د مدارسو د مکاتبو په جوړولو کې ده. د دغه مسجد څخه وروسته به انشاءالله العزیز نور مساجدو په نورو مدارسو کار کوو. تاسو باید د هیره د یاد څخه ونه وځئ چې زموږ د مدرسې په هغه اخري قرضدارۍ کې چې کومه قرضداري پاته ده په هغه کې هم ستاسو مرسته اړینه ده. د ترانسپورټ په برخه کې هم هلته مرسته اړینه ده. ورسره چې کوم اړوند کوم کوچني کارونه پاتې هلته هم ستاسو مرسته لازمي او حتمي ده چې خدای جل جلاله دغه ساختماني چارې مخته یوسي او الله جل جلاله موږ او تاسو ته اجر راکړي. زموږ به بل انشاءالله پلان او هدف به بیا په کندهار کې د غریبو خلکو لپاره د دغه مدرسې چې کوم اوس د تعلیمي برخه کې شروع دي، بیا به د کار په برخه کې موږ یو قوي هوډ او یو قوي عزم کوو او یو قوي شی به رامنځته کوو چې ټولو مؤمنانو ته په دایمي شکل باندې د رزق پیدا کولو یو سبب او مرجع سي. نو دوی سره به خبرې هم کوو. ډېره زیاته مننه د روح الله جان د مور څخه الله دې اجر ورکړي. تاسو برنامه تر پایه سره وګورئ. بارک الله فیکم. ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را آباد ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا شهر دې اکغرنا دې کړه دلالو ندی شهر دې اکغرنا دې کړه دلالو ندی هسک دې پامیر او هسک غړ دې شمشاد هسک دې پامیر او هسک غړ دې شمشاد ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را آباد ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا شایخې چې نه لرې څه ښکلې درې لرې شایخې چې نه لرې څه ښکلې ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را آباد ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیواد ګلا ماشاءالله هیوادا ساتم بدې په وینا جوړوم دې په مینا ساتم بدې په وینا جوړوم دې. نو دوستانو الحمدلله چې مسجد مو ټوله وکتئ، ټوله منظم برابر. موږ مخکې هم یادونه کړې وه، اوس هم یادونه کوو چې موږ په دې مسجد کې
کم کارونه کړي وو، کم کارونه وسول او مسجد مخکنی حالت څنګه و، اوس په کوم حالت کې قرار لري. الحمدلله چې په دې مسجد کې دا کومه حجره چې اوس جوړه ده ماشاءالله غټه ده. 6 کې ده، 6 کې وه، 6 کې تقریبا همدغه حجره ده. ورسره 2 دنیا غسلخانې یا حمامونه دي، 15 ځایه تقریبا د اودسو ځایونه دي چې په هغه کې 10 تنې چې د اودسو ځایونه دي، 3 د استنجا ځایونه دي. نو تقریبا د ټانکیو، د برمیو، د کانکریټو، د کلکینو، د هندارو، د لینکشیو، د ګروپانو ټوله کارونه الحمدلله سوي دي. حتی چې موږ په اخر ورځ باندې راتللو مال پرشم مو وروړي، هغه ملګري ته مو ویله او مال 10 تنې قرآن کریمونه، 10 تنې میزونه دا هم وروړي چې په مسجد په حجره کې کښېږدي. که چا هر چا هر وخت هر کله تلاوت کوي ثواب به یې همدغه مور کې ته رسېږي او ثواب به یې هغو مؤمنانو ته رسېږي چې په دې کې په هر نوع د انواعو باندې دلته څه کړي دي، هغه کومک او همکاري کړې ده. مولوي صاحب سره به هم لنډې خبرې کوو، بیا به انشاءالله العزیز دعا کوو، برنامه به ختموو. مولوي صاحب السلام علیکم. وعلیکم څنګه یاست؟ بخیر؟ خیریت الله دې وساته چې جوړ وروغله. زه یو شی کله کله ټول دوستانو ته وایم، دغه کلمه طیبه یا کلمه شریفه همداسې ده چې لا اله الا الله. لا اله هیڅ مخلوق څخه نه کېږي، یعنې مخلوق هیڅ نشي کولی، دا ټول نفي دی. الا الله، الله جل جلاله هر څه کولی شي، یعنی لایق د عبادت او لایق د رزق ورکولو، لایق د ژوند ورکولو، دا هیڅ څوک نه دی الا الله، یوازې الله جل جلاله دی. نو موږ چې دلته راځو دغه ځای ما په ژوند کې تقریبا یو وارې مخکې چې هغه کار شروع راغلی وم، یو وارې په اول سر کې راغلی وم، بیا چې دا مې 3یم ځل دی چې راغلی وم انشاءالله. نو په څه خاطر باندې چې دا مسجد ټوله الله جوړ کړي، سبب یې موږ او دغه کلیوال او دغه ملاجان مرسوله. بالکل الله پاک دې و تاسو ته خیر درکړي. جافي صاحب دا ټوله خلک د دې محلي خلک، حتی عام خلک چې پر دا لارې باندې ځي د دې اوبو د دې مسجد څخه استفاده کوي، دا و ټولو ته و تاسو ته او هغه خلکو ته چې په دې کې مالي همکاري کړې ده او چې تاسې کړې ده او یا کلیوالو کړې ده، دا ټوله کلیواله ستاسو څخه خوشحاله دي، ستاسو څخه خوښ دي، د دې کار څخه خوښ دي، دعاوې درته کوي. الله جل جلاله دې په خپل لوړ مقام او په لوړ دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. امين. دا یو د ثوابو یو خزانه وله الله جل جلاله ستاسو په نصیب کړې وله، نو ستاسو دې مبارک وي. موږ یې مبارکي درته وایو و ټولو ته، او الله پاک دې تاسو ته خیر اجر عظیم درکړي. هغه نورې چې اوس موږ حدیث یا آیاتونه وایي یا حدیثونه وایي، په دا خو الحمدلله د مسجد په آبادیو او د مسجد په خدمت باندې په دې و ټوله مؤمنان هم پوه دي، هم په خبر دي، نه چې په ثوابو یې خبر دي. نو الله پاک دې ستاسو دغه خدمت قبول او مقبول وګرځوي. نو ډېره مهرباني ده او خلک درڅخه مننیو دي، ستاسو څخه خوشحاله دي. او دلته یو پر دغه سړک باندې چې دا کښته پر دا کوڅه ورځي یو پل دی، یو څه خرابه دی، که د دغه دپاره یو څوک یا تاسې خپله داسې لږ کار هم وای غواړي، نو غټ پل دی او عام خاص خلک باندې ځي او راخیږي او پورته کیږي. نو که چیرې داسې یو سړی یا تاسې یا بل څوک وي پیدا سي او چې جوړ سي، پل هم د خیر جاري ورڅخه دی، دغه رقم لکه برمه ده او هم دغه رقم لکه مسجد دی او دغه رقم لکه درختي ایښول دي، دا ټوله په خیر جاریو کې راځي. ماما دلته راسه ترانزیز راز زموږ په کار یې ماما چې ما بالکل مولوي صاحب محترم په دې مسجد کې مخکې یو شی باید یادونه وکړو، دا در دغه نصیب در ارادې پرې دغه مرسته تقریبا یوې جاڼۍ کړې ده د روح الله جان مور، هغې دغه مرسته کړې وه. مرسته څنګه دغه قصه به داسې ماته دا اوسېږي فکر کوم جرمني کې راغلی د افغانستان ته، بیا ماته یو څه پیسې راکړلې په خپل لاس باندې چې دا د یوه غټه برمه وکاږي، یوه غټه برمه وکاږي چې ټول خلک محل خلک استفاده ځینې وکړي، کلیوال هم استفاده ځینې وکړي. د تصادف د الله جل جلاله نظام دی، موږ ولاړو هلمند واشیر ولسوالۍ ته. واشیر ولسوالۍ ته چې ولاړو
برقرار هلته هم یو چا موږ ته ویل موږ غواړو چې په واشیر ولسوالۍ کې برمو هلته ډېره وچکالي ده سخته فکر کوم بي بي سي یو راپور ورباندې جوړ کړی نو چې ورغلو هغه راپور مو جوړ کړي خو بیا موږ چې وکتل هغه حالت او امکانات د دې نه وه چې هلته د اوبه راسي په ډېرو لږو پیسو باندې یعنې هلته داسې یو غټ مؤسسه یو انجو یې غوښته ده چې هغه تقریبا داسې ډېر 80,000 80,000 ډالر مصرف وکړي پایپونه جار کړي امکانات د اوبو ډېر کم هلته نو دغه ویډیو موږ جوړه کړې او بیا مو دا لینک د ویډیو لینک دا دغه جاڼې ته ورواستوي داسې عمومي مو ټولو خلکو ته ورواستوي دې ته هم دا جاڼې ته هم دا لینک ورغلی کله چې دې کتل یو مریم ماته میسج وکړ ما خو دا ځای نه غوښته چې دا اوبه دلته برمه وهله هغه یعنې فکر کوي چې دلته لږ چې دوی برمه ووایي دغه ځای خو زه نه غواړم چې تاسې نسې والی برمه که تاسې مصروف یاست تاسې وخت نه لرئ یا بل شی دی نو تاسو کولی شئ چې دغه ته دا پیسې په چمن ولایت کې که وي بولدک ولایت کې هلته زما دوستان شته زه غواړم چې هلته دغه وکړو مه کوه هلته موږ دا برمه وو ما دغه چاڼې دغه مسجد دلته د باشیر ولسوالۍ دغه موږ ته بل چا راښودې ده هغوی غوښتل چې دلته برمه ووایي او پاتې سو بله مسله دا ده چې دلته موږ برمه نه ووهو هغو ته مو هغو ته مو زموږ دا مشوره ده چې دلته برمه مه وهه او بیا مو هم نه وهله هلته برمه بر هغه جاڼې لږ خوا بده سو ما ورته ویل ما هلته صبر وکړه خدای جل جلاله به ټولو کارونه سره سم تقریبا 4 میاشتې الی 5 میاشتې دا پیسې زما سره همداسې پرتې وې دا و چې موږ الله جل جلاله دلته راوستلو بیا مو د دې ځای سروې وکړله اوس دغه برمه غټه 11 انچه برمه وال شوې ده یعنې 1 متر موږ دلته برمه په څو باندې ولې په 1000 افغانۍ 1 متر ولې مولوي صاحب څو په 1000 افغانۍ 1 متر برمه دلته یعنې په دې خاطر دا کوچنۍ برمه دلته کار نه کوي دلته بیا مکمل څه شي ده نه کې دا نړیږي او نه کوي جلال لري ام الله جل جلاله دغه جاڼې د ارمان پوره کړي چې غټه برمه ورته ورسو ام د ارمان الله ور پوره کړي چې هغه ټانکۍ ډکه لاندې ټانکۍ پرته دا ټانکۍ څخه د باندې پې پترې دي ټول خلک ټول خلک کار ځنې اخلي دا کار وسو دوم الله جل جلاله دغه پیسو چې هغه یوازې د برمې لپاره د پیسې مشت راغلي فقط یوازې یو برمه الله پاک د څو ځای جوړ کړي تشنابونه یې جوړ کړل پیپکاري وسوله اوجره جوړه شوله او ټول هغه مخکې هلته یو څه کم دیوال دی هغه دیوال لږ وال شوی دی یعنې فرش په دې اوجره کې هوار سو دا ټوله شان د الله جل جلاله دغه جاڼې کې پیسو باندې امین نو دا چې دی دا ټوله داسې دی چې دا هر څه الله کوي دا الله کوي یعنې 6 میاشتې مخکې یا 5 میاشتې مخکې موږ ته دا پیسې راغلي وې بیا ویل ول هر ځای چې تاسو برمج یو ځای وهئ مخکې باید زه دغه ځای ووینم کله چې دا ویډیو مو نشر کړه بله ویل چې دغه ځای مې خوښ دی دې ځای ته ورکړي بس نو خو نصیب الله پاک قسمت سوی و هغه نه وایي ویقل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا الله جل جلاله پیغمبر اسلام ته وایي نه او چې نصیب به ونه رسېږي مګر هغه چاته چې الله جل جلاله ورته چې کړي لیکلي دغه تقدیر نه چې کله الله جل جلاله یو چا دی یو چا نصیب لیکلي هغه پکېږي ماما ته څنګه په مسجد باندې خوشاله شوې وای ته مې خوشاله او داس چیرې ته ځکه اوس دلیا و ور په تاسو په پروګرام لري او دلته ځای په بل ما مخکې په څورس ګور دلته څهان ول کیږي و نو هم د بل څه وګورنه ته ټول نو مجبور وسره شي نه درو په دا خو چې د ګردن یم چې څه نو مسلمانانه په آباد د کلی او غسل خانه هم سته و یا د کلی د پاسه د ګرنټ ډیر اوري ته کې دا دې معاملې د ابر کړه وبنلې چې دربای د کې ډکې دا یو کلی نه دی هغه کلیم ده مټرانو د دې راوړي د دې کې بیا وایي نو خاطر برمه څه نست هغه کومه برموچ په دغه کې کار کوي په دربک کې مالته برمه وایي دغه په کوک کې برمه مشکل کړی ده نو هغه بیا وایي چې په ټول ورید سي په ټول وطن کې او به برمه پورته کیدا او به دار پورته کیږي بیا پورته کی انداریم لږ درې کډرې دي دا د خیر کارونه دي څو کاله یې ماما زه خو خپل د وان چې د دوی د کار ده 15 کال ما اوس په نو چې زه خپل د 25 کال یا نو نه امر کوم ټولې
غاړې په منډي د 15 کال وخت تېر شوی که در 40 کال پر یو څوک کم وي در 40 کال پر هغه همیشه لږ لږ وایي او که د 40 کالو بلا بوت څوک یوه ورځ پرې تېرېږي وایي د یو 40 کال یې که 2 ورځې پرې تېرېږي حیثیت ته څنګه یې د ښه انسان لري دلته هغه ورځ څوک و چې اوله ورځ موږ دلته راغلي یو ټول ناستو سره یو حاجي صاحب مې په یاد دی حاجي صاحب و ماما مو بل یو مولي صاحب ته وی وران ویجاړ ځای و نه توت پکښې کې ولاړ و خراب هېڅ شی نه و د اوبو د رقم نه زه چې رالم زما خپله وار ورته خطا سو مال چې برمک به موږ شو نو تشناب به څوک جوړوي نه او یا خو نو هغه موسم ته هغه موسم دغه راشي ګردم ښه خرابه و موږ یو حجرې ته ونه کړه کلای شوی دلته چې ولاړو تا ته ما وختي هم موږ بېرېدلو پکښې هغه نړېدلې خلاصه وه بېوزنه و د لرګو د لرګو دغه تشنابونه یې نړول هغه صاحب چې ولاړ په هغه ورځ یا نه به و په هغه ورځ خالقان ورختلي وو د خالق ته ګرځه نه ولاړ هغه زړګۍ در ووتې هوه ودروتي در ووتې موږ نړولی چې اوس نو په دې به ته ټانکۍ یا پشکې ورننوځې څنګه در ووتې لاندې ودرېدې هغه تشنه لاندې شوه سو او سرونه چې موږ ورته دا د دې هم دي دا در ووتې نو خو موږ په داسې اندازه کې اوس بیا شکر لکه الحمدلله موږ لکه یو خوب شوي نو موږ د خوند ورته الکوان ګرځوله د خوند له راځي بس ماجد اودسونه د دې طرف کې خو اوبه نه وي دا مو څونه دیوال د دې ځای څه ووایي هغه صاحب یا دغه دیوال را دا سره پرې دی وه دا ځای څخه دروغ ځای تقریبا 20 متره دی 20 متره دیوال و چې تقریبا دغه مکمل دیوال پوخ شوی دی وه دا مکمل دیوال را ځای 20 متره 20 متره لاندې مو ډېر بیولې دی چې په سبب ته لاندې دا ځای ډېر پوس دونه پسته و چې پسته و نو طاقت یې نه راوړي دا ځای مو لاندې ډېر بیولې لاندې په دغه او یاره زنګانه خو ډېر شوی شوی دی جافي صاحب زنګانه شوی شوی ډېر شوی شوی دی و ډېر به شوی شوی خلکه د داسې د مړو مړه به خاوره چې داسې په مړه خاوره کښېږده خو نوم به را پیدا نه کړي یم چې خو جافي صاحب ورې د شوروي وارونه هم خوړلي دي پر ګامو ویشت باندې هرډیان غورځولي وو هغه مځکې د هغه سم خامات بیا دا د ارغنده مځکې دي که سره پسې دي چې سره ایسته نه کوي کار نه کوي څو انقلاب دي په یاد دي ماما څو انقلاب دي په یاد ډېر په یاد دي بیخي ډېر په یاد دي د شوروي د امریکا امریکا د غزمانه په یاد دي یا داود خان ظاهر به وداس شه دغه دې په یاد دي په یاد دي لکه داسې چې ګورم دا په یاد وره داود خان بل ظاهر شاه بل توپکیان هوا بل د امان الله خان خان رجا خو یا امان الله خان نه دی په ورشه هغه من دې چې دلته پر غشو رباط باندې بیا دلته دا وطن خلک شهیدان شول علي څه وشرخ د کابل پر دغه باندې په یو پښتنه د ځوانان ته به مې په دې ژوند پوس په څنګه تیر یا چې اوس هغه عمر دی هغه چې ما سوري شم سړی نه پیږي نه پیږي یو زړه نه سپینږیری کېږي نو بس نه د ژوند داسې دي دوستان ټول ګوره ژوند دا دی چې په دې ورځو دې شپو کې موږ ګوره الله جل جلاله موږ ته دغه میک طاقت راکړی دی چې موږ میک راواخلو کلي په کلي باندې وګرځو د خلکو مشکلاتو ضرورتونو مساجدو مدرسو ده ووینو تر خلکو یې ورسو خلک هغه خلک چې پیسې لري د هغوی دا مسؤلیت دی چې دغسې د الله کورونه آباد کړي د دغه خلکو بیا دغه مسؤلیت دی چې دعاګانې موږ ته وکړي هغو خلکو ته وکړي ټولو ته چې خدای جل جلاله موږ ته توفیق راکړي او هدایت راته وکړي او زه د محل خلک چې ټول ناست زما په ګډون دا د هېڅ چا کور نه دی جوړ شوی دا د الله کور جوړ شو یعنی د چا د الله جل جلاله کور دا هغه کور جوړ شو چې دلته خلک قرآن کریم وایي تلاوت کوي هر څه چې کوي الله جل جلاله به ثوابونه د عبادت ځای دی خلک ولې د ځای ته خوشحال دي د سولې لپاره خوشحال دي چې د سونه تازه کړي لمونځ پر وخت باندې وکړي او بیا د ټول د خوشحالۍ ځای دا ده چې الحمدلله د محل خلک راځي ښه اوس د یو جوړې او د او چې صاحب اوس مختن موږ هغې دلته د باندې درېږو دونه مخلوق دی دلته د په تراوو کې د باندې درېږو د باندې دلته فرشه وایي تراویح به څه وخت کې کوي په درې پاوه ته بجو درېږو په درې پاوه کې تراویح بس نو ښه موږ دغه په یو ساعت 40 کې کېږي موږ په یو ساعت 40 کې کېږي اوس
هغه هر یو بل پرون کول مرز یو چا ویله ول دا روزه چې شپږ میاشتې وای تراویح نه وای او دا یو ساعت څلوېښت کې تراویح تللی دي یعنی مولوي صاحب نو ځوان دي تکړه دي نو برنامه به ختموله خو خلاصه به یې کو هغه په دې باندې چې موږ په دې مسجد کې دغه ټول محل خلک الحمدلله د دې حاضر دي په دې مسجد کې موږ برمه وکشل او برمه مو ویل چې 11 سین چې و تقریبا ډېره ښایسته برمه ډېره شوبه کوي د ټول محل د خلکو دپاره ورسره مو د برمې لپاره ټوله هندارې و سمرسیبر و لوازم ټول هغه شان ټانکۍ و مکمل راوړل د هغه څخه مو راوروسته 2 دانې تشنابونه و هغه صاحب راته وایه که به یې سېرېدل 2 تشنابونه و د هغه ټوله مکمل او پاشونو نلکۍ مو ورکړي دي او پاشونو د نلکۍ مجهز هر څه برابر او دغه څخه مو راوروسته تقریبا 15 دانې نلکۍ دي 15 دانې د 200 د استنجا لپاره نلکۍ دي د هغه سره څه چې ماشاءالله ټول محل راسي د خیره سره 2 وره چا د سزا کې بس محل هم بل پرات دي ورسته مو دغه ځای څخه تقریبا 20 متره د دغه سره صدر هغه سره پر ټول دیوال پوخ ولې دي 100 متر تللی دی دیوال لوړ 20 متره دي 3 متره او 60 سانتي جګوالی 3 متره او 60 سانتي جګوالی دي دا بل کار سوی دي دغه څخه راوروسته الحمدلله دغه وجره د چې اوس وجره ټوله مکمل منظمه جوړه د ژمي او د دوبي لپاره او په دې کې پار شو حتی هغه قرآن شریفونه او میزونه مو ورته راوړي دي بل انکشي مو بکشه کړي د ګروپانو ساکټ ټول شام ورته جوړ کړي دي بس مالته چې ما ځلې نور واچي د خیر سره د دې دا بچي د وجره کې به سره غرمای ان شاء الله ورسره مو تقریبا دلته دغه د سود د وجرې ترمنځ چې کم ځای دي دا مټول ورته کنکریټ کړی دي دلته خو بیا د دې ضرورت ان شاء الله نه چې دا ځای خیرن شي بل شي ټول مکمل کنکریټ او ټول منظم جوړ دي راځو دا هغه کارونه دي چې سوي دي پاته کارونه چې پاته کارونه هغه مخ دیوال د زمانه د خوش باید چې جوړ چې کوم مومنان پوسه پراو او محل خلکو راته وی نه دي خو ما په ذهن کې و دوم شي الته د دې او دوم د دې الته یو پل دی د پل نه د ټوله محل د کلی د خلکو یعنی د ټوله وطن دی د وطن پل که هر څوک غواړي چې په پل جوړ کړي صدقه جاریه وکړي او د ټولو مؤمنانو لپاره دا سہولت سبب وګرځي چې په خپل کې کومه مرسته وکړي موږ به راځو ان شاء الله خپل به مرته راغو جوړو به هغه به د جنگو کې لمنځه تللی راځي چې دوه مری بیا موږ تاسو جوړ او آباد کو روغ کو دا دریم څه او دریم شی چې ما په ځین باندې وکړي الله جل جلاله موږ تاسو توفیق راکړ پیسې پیدا کړې د داخل مسجد د غولي کنکریټ دا که د خیر سره کچیر الله جل جلاله موږ تاسو توفیق راکړي ما مخکې مور هر مسجد ته چې موږ تللی الله پاک شاهد دی چې هغه موږ د اراده تللی چې موږ شاهد ونسی هغه الله پاک موږ د توقع خلاف څو چند هغه کار کړی یوې برمې تر غلیو په یاد مې مولوي صاحب یوې برمې تر غلیو الحمدلله نن هغه کارونه وسول چې د مسجد ټول ضرورتونه به مخشه پکې نو برنامه به ختمو مشته ټول به بل ته دعا وکړو د خیر او مشخ په هر برنامه په هر ویډیو کې فقط یو شی غواړو چې تاسو ټول مشته دا واسي الله دغه مبارک خیره بنسټ چې کوم کارونه کوي توفیق ورکړي نیت ورسم کې هدایت ورته وکړي بس دغه درې شان دا څنګه چې الله جل جلاله موږ چې مې کړی خېسې د برنامه مکه دغه مې کو دغه ویډیو نه وستاسو مسجد چانه ویلې نن دا کار دلته نه کېږي موږ ته ټول غریبان نه اوس دا ته جيبو کې دا اثر در اثر وګورئ دوه سره غني نه او یا ورو هغه سره چې څو ټول ته وګورئ امين کده ټول مؤمنان سره او یو شی بل وایي چې الحمدلله مرتضی غیرتی مېندې لرو او غیرتی خويندې لرو دغه ټوله مصرف یې ځانې کړی دي بس هغه زه مطمئن یم چې د بچي سبي ما اخیستي چې چا به پیسې ورکړي دې به راټولې کړي پیسې ما داسې په یاد هم دي چې حتی همدغه جانې د الله جل جلاله د داسې کورونو لپاره خپل دغه سرو زرو یو بنګړی فکر کوم ته دایم خرڅ کول خیر په ژوند کې چې دا مصرف سي نو دا شي دا کېږي موږ سبا دعا وکړو برنامه ختمو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل ما وليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم بارك في أولادنا وأولادهم اللهم بارك في أرزاقنا
أرزاقنا وأرزاقهم اللهم بارك في خدماتنا وخدماتهم اللهم بارك في أرزاقنا وأرزاقهم الهي پروردگار دغه خلکو چې کوم خدمت په دا مسجد کې وکړي او یا اراده یې لري الله پاک ته په خپل په لوړ دربار کې او په عالی دربار کې قبول او مقبول یې وګرځي الله پاک ته د دې د په اولادو کې او په مالو کې او په رزقو کې برکت ورواچه الهي پروردگار ته پر اولادو باندې رحم وکړي پر غریبانو باندې رحم وکړي پر مړو او پر ژوندو باندې الهي پروردگار دا ثوابونه د دوی پلرو او نیکګانو او دغه رقم نور اقربا او ارواحانو ته ورورسه الهي پروردگار د دې خدمتونه تقبل او مقبول وګرځي الهي پروردگار دا ټول مسلمانان خلق دعاوي ورته کوي الله پاک ته د مسلمانانو دعاوي د په حق قبول او مقبول وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه واتباعه اجمعين امين مبارک مسلم الله پاک ستاسو مبارک سي الله پاک دوستانو تر بل برنامه ستاسو درانه چوپړ تر راځو پر ستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسبار السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته هوادا 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 وطنا وطنا من لیکو ساتن خدای دې تل را اباد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا من لیکو ساتن خدای دې تل را اباد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا شهر د او کغرنا دې کړه دلالو ندی شهر د او کغرنا دې کړه دلالو ندی هسک دې په میرا هسک غړ د شمشاد هسک دې په میرا هسک غړ د شمشاد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را اباد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا شایخې چینې لرې څه ښکلې درې لرې شایخې چینې لرې څه ښکلې درې لرې ستا غېږ کې دې امن وي او غواړو دې ازاد ستا غېږ کې دې امن وي او غواړو دې ازاد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را اباد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا ساتم په دې په وینا جوړوم دې په مینا ساتم په دې په وینا جوړوم دې په مینا چې ورنه د غواړې هغه به کړم برباد ستا چې ورنه د غواړې هغه به کړم برباد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را اباد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا راټول دل کرونا یو لاس مول سونا راټول دل کرونا یو لاس مول سونا نور ولدار شی وچی د فساد نور ولدار شی وچی د فساد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را اباد ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا ماشاءالله هوادا ګلا ماشاءالله هوادا هر خوا پرمختګونه خوشاله مو دې زړونه هر خوا پرمختګونه خوشاله مو دې زړونه
صفتی ہمیشہ دے زندہ باد ستایم دے صفتی ہمیشہ دے زندہ باد ماشاءاللہ هیواد گلا ماشاءاللہ هیواد مونږ دې کړ ساتنه خدای دې تل لرا